السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو ډیر ضروري سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل واتساپ کې وکړئ نو بیا ستاسې هر چاته په واتساپ کې تصویران ورولېږئ نو کله چې بیا هغه کس هغه تصویران خلاصوي نو له هغه څه به پاسورډ غواړي، کوډ به ځینې غواړي. که چیرې کوډ زده و نو بیا به دی هغه تصویران کتلی سي، که کوډ نه و زده نو بیا دی هغه تصویران نسي کتلی. نو ډیر خوندور سټینګ ده. د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو د خپل د واتساپ ډیټا محفوظه کولی سئ. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اوله واره دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره لاندې اوس جمع بټن ده، دغه پلس نشان ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ګیلري خلاصه سي او دلته به اوس تاسو هغه تصویر وروښیاست کوم تصویر ته تاسو پاسورډ ورلګوئ او بل چاته په واتساپ کې ورلګئ. ګوره دلته تاسو 2 3 4 5 تصویران په یو وارې هم لیږلی سئ، ډېر تصویران یعنې هم لیږلی سئ. نو زه صرف دغه یو تصویر لیږم، هر تصویر چې مو لیږئ نو سمپل په هغه تصویر باندې تاسو کلیک وکړئ، ټیک مارک په ولګوئ، پورته ډن بټن ده، په دغه ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ ګوره پورته دلته په مابینځ کې موږ سره د پی ډي اف یو اپشن ده، په دغه اپشن باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن کلیک وکړئ ګوره وایي انټر پی ډي اف فایل نیم، دلته چې مو هر نوم ورکوئ هغه نوم تاسو دلته ورکړئ. نو زه راځم دلته مثال ما دې ته نوم ورکوئ پرسونل فوټو، دا نوم ما ورکوئ. تاسو هر نوم ورکوئ هغه نوم تاسو ورکوئ. ګوره دویم اپشن ده وایي پاسورډ پروټیکشن، تاسو دې ته پاسورډ ورلګوئ، ضرورت بالکل په دې باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ. ګوره اوس د پی ډي اف پاسورډ خانه راغله نو دلته به تاسو اوس پاسورډ ورکوئ. زه دلته ګوره پاسورډ کوم 1 2 3 4 5 پاسورډ ما ورکوئ، په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ دغه به اوس 100% درته ورسېږي او هغه تصویر ته به پاسورډ ولګي. ګوره دې تصویر ته بیا پاسورډ ولګېدی نو دا پرسنل فوټو ګوره دې ته اوس موږ پاسورډ ولګوئ. دغه زه اوس په واتساپ باندې یو چاته لیږم. دا ګوره تاسو په واتساپ باندې هم چاته لیږلی سئ، په مسنجر هم لیږلی سئ، په نورو اپلیکیشنانو کې هم لیږلی سئ. هلته به هم بیا له دوی څخه پاسورډ غواړي. نو زه راځم په واتساپ یې لیږم. ګوره څنګ ته شیر بټن ده، په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دلته په واتساپ باندې کلیک وکړئ. واتساپ کله هم تاسو کلیک وکړئ چې هر چاته لیږئ سمپل هغه سلیکټ کړئ، په سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې دغه پرسنل فوټو اوس خان ته ورسېږي. ګوره تاسو کتلی سئ چې دغه ولاړی. ګوره دا راغلی بیا چې کله هم دی خلاصوي. ګوره ما اوس په یوه موبایل کې زه 2 واتساپ استعمالوم. ګوره زه اوس راځم دا دویم واتساپ خلاصوم. اوس چې هر څوک ګوره بیا دغه تصویر خلاصوي ګوره هر چاته ستا دغه ورلېږلی وي داسې کله هم ګوره بیا دغه تصویر خلاصوي هغه به اول له ده څخه پاسورډ غواړي. ورځ زه راځم دا ګوره ډاونلوډوم، ما په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ چې دغه تصویر له موږ سره ډاونلوډ سي. نو بیا زه خلاصوم، کله چې بیا زه خلاصوم ما څخه به پاسورډ غواړي. ګوره دا ډاونلوډ سو. اوس کله هم زه دا خلاصوم دا به له ما څخه پاسورډ غواړي. ګوره دلته ما په جسټ ونس باندې کلیک وکړئ. ګوره زه دا خلاصوم دا به اوس له ما څخه پاسورډ غواړي. ګوره تاسو کتلی سئ دیس فایل از پروټیکټډ، ګوره پاسورډ غواړي. که پاسورډ زده و خلاصوی به سي او که پاسورډ نه و زده نه به سي خلاصولی. ګوره ما دې ته ورکړئ 1 2 3 4 5 په اوپن بټن مې کلیک وکړئ. کله چې ما په اوپن بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې دغه تصویر دلته راغلی. یعنې ګوره دا ډېر خوندور سټینګ ده. بیا چې مثال دغه پرسنل شان ستاسې یو چاته ورلېږلي وي نو بیا که چیرې له هغه کس څخه بل څوک موبایل واخلي نو بیا به هم هغه ستاسو دغه ډیټا نسي کتلی، ځکه دې ته به پاسورډ لګېدلی وي هغه چې دغه ډیټا خلاصوي هم نه به سي خلاصولی. نو دا ډېر خوندور سټینګ ده. ویډیو که مې خوښ سوی ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او خامخا یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.